بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن راځو او د سولر سیستم په باره کې تاسو له معلومات درکو. د سولر سیستم چې کوم دی درې قسمونه دي چې پای کې زموږ سره آن ګریډ سیستم دی او یو آف ګریډ سیستم دی او بل چې کوم دی دریم نمبر کم قسم دی هغې ته وایي هایبرید پاور سیستم پوه شوئ یا سولر سیستم. نو دا درې قسمونه چې کوم دي تاسو په ساده الفاظو کې په دې باندې پوهه کوم. آن ګریډ سیستم چې کوم زموږ سره د سولرو کم قسم دی دا زموږ سره د سولرو داسې قسم وي چې د دې سره تاسو څه کولی شئ مطلب دې ته نیټ میټریک سیستم هم وایي. مطلب دا یو شین میټر ورته لګېدلی وي 3 پیج میټر وي د هغې په ذریعه باندې تاسو د سولرو نه بجلي جوړولی شئ او هغه چې کوم دی په خپله هم استعمالولی شئ او په وابډه باندې هم خرڅولی شئ چې د هغې په بدل کې تاسو له څه کېږي د وابډه د طرفه تاسو له پیسې راځي. هغه څنګه کېږي د هغې حساب کتاب دا دی چې تاسو په وابډه ته لاړ شئ هلته به ووایئ چې زموږ سره دونه پاور دی مونږ دونه شیشې لګولي دي مونږ نیټ میټریک سیستم کوو هغوی به تاسو ته ریکوایر درکړي چې مطلب دا د شیزونه تاسو ته ضرورت راځي د هغې مطابق چې څومره د وابډه خرچه وي هغه به تاسو برداشت کړئ تاسو له به هغوی راشي او میټر ورته ولګئ تاسو بیا د هغې په حساب باندې په وابډه باندې بجلي خرڅولی شئ. نو دې ته څه وایي دې ته وایي آن ګریډ پاور سیستم. خو دا ډېر زیات ګران وي کاسټلی وي نو زمونږ په معاشره کې چې کوم دی دا زیات تر نه استعمالیږي. دلته پېښور دی ښاریو طرفونو ته پېښور شو اسلام آباد شو هغه طرفونو ته څه شوي خلکو لګولي دي خو زمونږ په دې علاقو باندې نشته دی ځکه چې دا ډېر زیات ګران دي. ښه اوس په راشو اپګریډ سیستم ته. اپګریډ سیستم که تاسو وګورئ دا 2-3 میاشتې چې وشوي سم د سولرو یو غوبل روان دی او سولر ډېرې زیاتې لګي. اپګریډ سیستم زموږ سره څنګه چې تاسو ته د دې د نوم نه ظاهریږي چې آپ وایي مطلب بندیز ته یا آپ ګریډ مطلب ګریډ ورسره نشته خیال دی دا زموږ سره اپګریډ سیستم دی. دا زموږ سره داسې سیستم وي چې د دې سره سولر صرف لګېدلی وي او انورټر ورته لګېدلی وي بیټري ورته نه وي لګېدلی نو دې ته څه وایي دې ته وایي زموږ سره اپګریډ سیستم. ښه نو په دې اپګریډ سیستم کې زموږ سره څه وي صرف سولر شیشې لګېدلی وي او یو انورټر لګېدلی وي بیټرانې نه وي لګېدلی او ته به څه کې د سولرو په ذریعه باندې به ځان له لوډ چلی لکه مطلب دا دی چې بیټرانو میټرانو بیک اپ ضرورت پکې نه راځي بس ډایرکټ په د سولرو نه بجلي راځي ډي سي بجلي به راځي او انورټر به ورته ته لګېولی هغه به یې تا له اے سي ته کنورټ کوي او بیا کو پې ته اے سي چلی کو فریج پې چلی واشنګ مشین پې چلی چې څومره ستا ریکوایرمنټ وي او څومره ورته ته شیشې سیوا کې لوډ سیوا کې اوس خو چې کم دی شیشې چې کوم راوتې ډېرې ښه شیشې دي او ارزانې شوي هم دي د 50,000 نه واله تقریبا چې اوس 20-22,000 روپو ته 23,000 روپو ته را پرېوتې دي چې پای کې زموږ سره 2 قسمونه دي چې پای کې یو ان ټایپ دي او یو پی ټایپ څه دي دا زموږ سره شیشه ده. وروسته پې تاسو نور هم پوهه کوم خو راځم او خبره کوم زموږ سره په هایبرید سیستم باندې. هایبرید سیستم زموږ سره یو داسې سیستم وي چې په هغې کې زموږ سره څه وي سولر هم لګېدلی وي او بیټرانې ورته هم لګېدلی وي چې مطلب دا دی کله د ورځې مونږ استعمال کړو شیشې نو بیا خو زموږ سره د شیشې د شپې کار نه کوي نو د هغې دپاره مونږ څه کړی وي د هغې دپاره مونږ بیټرانې لګولي وي چې بیټرانې څه وکړي هغه د سولر په ذریعه باندې هم چارج شوي وي نو مونږ ته څه وکړي د شپې بیک اپ راکړي او د شپې په مونږ پکې او ور سره ولګو د هغې په مدد سره تاسو څه کولی شئ لوډ چلولی شئ او کم دی پاور بینک کې پکې هم میلاویږي چې هغه په 3.5-4 لاک روپۍ باندې پاور بینک کې وي او د هغې دپاره چې کم دی هغه ډېر ښه کار کوي مطلب د ډېرو بیټرانو کار تاسو له هغه یو پاور بینک درکوي پای کې زموږ سره کم د موبایل له بیټرانې وي دقه شان بیټرانې پکې لګېدلې وي خو هغه زموږ سره څه وي غټې وي نو هغه په دغې طریقه باندې کار کوي. ښه اوس راځو او اوس تاسو چې کم دی تاسو ته کم شیز ریکوایر دی په هغې باندې خبرې کوو. نو ګورئ که ستاسو اوس لوډ وي مطلب دا دی تاسو کم قسم لوډ استعمالول غواړئ یا تاسو کم قسم لوډ لګول غواړئ د هغې دپاره تاسو څه کولی شئ شیشې لګولی شئ. نو تاسو ته ما 3 قسمونه ووایي چې اوس تاسو سره پیسې سیوا وي مطلب 15 لاک 20 لاک روپۍ د سره وي نو تاسو وکئ چې مطلب نیټ میټریک سیستم وکئ او د هغې په ذریعه باندې تاسو څه کولی شئ په وابډه باندې بجلي خرڅولی شئ. خو د هغې زه تاسو ته یو نقصان وایم په وابډه باندې بجلي مه خرڅوئ ستاسو سره چې په خوا و شا کې څومره هم ګاونډیان وي خپلوان وي او رشته داران وي بجلي هغوی له ورکوي د هغې به تاسو ته فایده دا وي چې ګورئ تاسو کله په وابډه والا باندې بجلي خرڅوئ نو هغوی یې ستاسو نه ډېر په ارزان قیمت باندې اخلي
بل دا کو تاسو له مطلب دا دی هلته به نیټ میټریک سیسټم به کې وابدا ته بس دی او هلته به لیکل کې او هغوی به تاسو ته پوره قصې قطاري کوي نو هغې چې کوم دی خبره اوږدېږي. خو که تاسو د وابدا په ځای باندې دغه بجلي په خپلو خپلوانو رشته دارانو یا په ګاونډ کې بچا باندې خرڅه کوي نو هغوی به تاسو له مطلب دا دی پیسې هم ښه درکوي. بله دا چې هغوی ته به هم پیدوي او په اسانه باندې به څه کېږي ستاسو کار کېږي. دغه شان که تاسو مطلب دا دی ځان له دغه خو یوه مسله شوه. بله دا که تاسو سره پیسې بیا لږ بجټ کم وي نو تاسو څه وکئ بیا هایبریډ سیسټم ولګوئ. هایبریډ سیسټم دا وي که مطلب دا دی تاسو د ورځې مطلب د شیشې ولګوئ. خیال دی د شپې خو بیا بجلي نه او د شپې شیشې کار نه کوي نو بیا تاسو ته د بیټریانو ضرورت راځي نو چې بیټریان یې ورسره ولګوئ هغه به تاسو له څه وکړي بیک اپ درکوي. خو اوس دریم نمبر باندې چې کوم اپشن راځي که اوس تاسو سره بیخي پیسې نه وي مطلب دا دی پیسې د سره کمې وي نو تاسو کولی شئ چې د 2 لکو نه واله د 2.5 لکو روپو پورې خرچه تاسو وکئ نو تاسو له به څه کوئ د ورځې سیسټم به صرف برابر شي. په هغې باندې چې مونږ تاسو له کوم سیسټم تیارولی شو نو په هغې کې به څه وي تاسو له به فریج چلی اے سی به درله چلی او دغه د کور لوډ چې څومره پکې دي هغه به تاسو له څه کوئ چلی. نو په دې کې زموږ سره تاسو چې ما ووي زموږ سره یو ان ټایپ دي او یو پی ټایپ دي چې هغې ته ان جنکشن او پی ان جنکشن څه وایي. دې کې تقریبا مطلب دا فوټو چې کوم دی دا یو سیسټم دی د هغې په ذریعه باندې دا کېږي. بیا چې چا کیمسټري ویلي نو هغه په دې باندې زیات پوهېږي چې ډېر جوور پکې نه ځو صرف تاسو ته په ساده الفاظو کې ویم چې زموږ سره ان ټایپ شیشې چې کوم دي دا ښه دي ډبل ګلاس والا دا ټولې راځي. پوه شوئ کپني میټر نه کوي لکه اوس زموږ سره جینکو ده جی آی ده ټرینا ده مطلب مختلف قسمونه دي زموږ سره دا میټر نه کوي چې مطلب کم یوه ښه ده یا ښه نه ده ځکه چې اوس مثال په طور دا شی وشورو شوی دی او چې کله د دې وخت وشي مثال په طور چې کله د دې وخت وشي 10 کاله وشي 15 کاله وشي بیا به دا خلکو ته پته ولګي چې مثال کمه شی ښه دی. داسې خو هر سړی وایي چې مطلب دا دی زما شیز ښه دی. خیال دی خو اوس چې کوم سولري دي نو کنیډین سولري شو یا جی آی شو او اوس ټرینا چې کوم دي دا په ټاپ باندې دي نو تاسو لګولی شئ. ما خبره څه کوله د اپګریډ سیسټم په باره کې. اپګریډ سیسټم څه دی چې مثال تاسو له شپې کار هغه تاسو له نه کوي صرف د ورځې به تاسو شیشې ولګوئ هغې ته به انورټر لګېدلی هغه به تاسو له څه کوي بجلي به دله کنورټ کوي. د هغې په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې مطلب ځان له لوډ واخلی او مطلب د کور بجلی چې کومه ده دا استعمال کوي ځکه چې تاسو وګورئ بجلی په مخه نه او ډېر زیات غوبل یې راغیستی وي نو مطلب بجلی والا ته هم دا خواست کوو چې تاسو هم لږ ګزارو کوئ مطلب بجلی خلکو ته پرووایډ کوئ خو زموږ په خبرو باندې دا نه کېږي. نو تاسو ته هم ویمه که چېرته تاسو سولر سیسټم انسټالوئ نو زموږ سره په دې وټسپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. دا کوم وټسپ نمبر چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري په دې باندې رنګ مه کوئ. مطلب دا دی دا سیم چې کوم دی دا زما د پلار په موبایل کې پروت دی نو هغه په سولر باندې نه پوهېږي او نه د هغه سره د دې معلومات شته. تاسو موږ ته SMS کوئ یا مطلب دا دی وایس کوئ نو موږ به تاسو له څه کوو د هغې لپاره معلومات درکوو. بله دا که تاسو سیسټم لګول غواړئ انګریډ سیسټم لګوئ اپګریډ سیسټم لګول غواړئ نو زموږ سره رابطه کولی شئ. بله دا تاسو 5 KV لګوئ 3 KV لګوئ 7 KV لګوئ 10 KV لګوئ چې څومره هم انورټر تاسو لګوئ زموږ سره رابطه تاسو کولی شئ. کو مطلب په مونږ باندې نه لګوئ اسې د پرې مشورې دپاره چې مطلب ما له ښه مشوره راکړه د رورۍ په لحاظ باندې چې مطلب زما دپاره کم یو سیسټم ښه دی نو د هغې دپاره هم تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ او مونږ داسې څه مسله نشته چې مطلب زموږ نه مشوره والی او تاسو په بل چا باندې سیسټم وکړئ. مونږ داسې زړه تنګې خلک نه یو پوه شوي نو زموږ سره رابطه وکړئ انشاءالله مونږ به تاسو له معلومات درکو. او زما چینل دی د الکتریک ورک اینډ پشتو په نوم باندې لاړ شئ هغه سبسکرایب کړئ. په هغې باندې زه تاسو ته د هنر په باره کې معلومات درکوم نو تاسو سره هغه هم وګورئ چې تاسو وشي مطلب که هنر څوک زده کول غواړئ نو هغې باندې هنر زده کولی شئ. او انشاءالله د سولر سیسټم د انسټالیشن په باره کې به هم زه په هغې باندې کورس سټارټ کوم. د بجلۍ په باره کې به هم کورس سټارټ کوم. د بجلۍ چل به تخیم د سولر د انسټالیشن نو دغه شان د پلمبینګ په حواله سره نور چې زما سره څونه هنرونه دي د هغې په باره کې به تاسو له معلومات درکوم. تر بلې ویډیو پورې ما له اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم د الله په امان.